له نږدې 2 میاشتو سختې لوږې او بېوسۍ وروسته بالاخره د کامدېش خلکو ته یو څه مرسته ورسېده. هغه خلک چې تر پرونې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه کوله، نن د مرستې د یوې بوجۍ په لیدو یې هیلې بیا راژوندۍ سوي. د افغانستان په ختیځ کې پرتې د دغې غرنۍ سیمې په زرګونو خلک له سختو بشري ستونزو سره مخ دي. په کامدېش او برګ مټال ولسوالیو کې خلک نږدې 2 میاشتې له نړۍ پرې سوي وو. د دغو ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له زیاتېدو وروسته یې یوازې د غوا په شیدو ژوندي پاتې سوي دي. کله چې لاره بنده وه، دوکانونو کې اوړه نه پیدا کېده، غوړي نه وو، چینې نه وو، ډېر مشکلاتو سره زموږ ستونزه وه. کورونه مو پرېښوده، تر دې حده لاړو بانډې ته. زموږ هلته ژوند کوو، تقریبا یو څو وخت هلته واړو او دغې نه اخوا ته مالونه مریضان شو، دوايانې موږ ته نه رسېده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا شاوخوا 126,000 کسان د خوړو، روغتیایي خدمتونو او لومړنیو اړتیاو له سخت کمښت سره مخ دي. پر نښتو او ملکي تلفاتو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو رپوټونه هم شته. سره له دې په دې اونۍ کې یو مرستندوی کاروان بالاخره کلي ته ورسېد. دا کاروان د سره صلیب نړیوالې کمیټې، افغاني سرې میاشتې او د خوړو نړیوال پروګرام لخوا تنظیم شوی و چې پکښې خوراکي توکي، د څښاک پاکې اوبه او دارو درمل شامل وو. په کامدېش کې په لسګونو خلک د مرستو ترلاسه کولو لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. نه دا کلم وخت چې دا لاره بند شو، څه کم 2 میاشتې دلته عوام ټول د 2 ولسوالو عوام ډېر سخت مشکلات سره مخ وو او لاره بند وو. تقریبا خلکو باندې ډېره هغه و چې دا لاره بند نه شي، مونږ خوشحاله یو چې ولې چې خلکو تګ راتګ مونږ د کونړ سره دې لار باندې واصل یو. دا بر کوم چې زموږ لاره دی دا مشکل دی، وړي هم دا نه خلاصېږي، یو 2 میاشتو لاره ده. د ملګرو ملتونو په وینا اصلي لاره د پولې هاخوا د ډزو د خطر له امله د کارولو وړ نه وه. د مارچ په نیمایي کې په همدې لاره یوه مرستندویه کارکوونکې او د هغې زوی هم ووژل سول. پاکستان پر طالبانو تور لګوي چې وسلوالو ته پناه ورکوي، خو په افغانستان کې د طالبانو اداره دا تورونه ردوي. که جنګ کېږي ولسونو ته ضرر پېښېږي، نو زمونږ د ټولو جانبونو دا زمونږ خواهش ده چې جنګونو کې دي ملکي خلکو ته ډېر پاملرنه وکړي.